ما چې زمونږ په یو جماعت کې استاد جمع ورکوي یو امام دی هغه جمع ورکوي دی پیسې ولېلي چې تاسو د دې ځای نه ولګېدې لاهور پورې لاړئ او تاسو هلته چې کوم دی فلم راونیو او جینۍ هم د ځان سره کو ټیک ټاک هم سازې کړه دي دا د معاشرې خلاف دي که نه زموږ چونکې دا د کامران صاحب خپل شوق پوره کو کامران صاحب خو به شوق پوره کوي او هغوی به خپل شوق ته نه ګوري ولې هغه به خپلې معاشرې ته ګوري نن که موږ او تاسو څه یو نو دا د دغې معاشرې د وجې کوم ویډیوګانې کولې هغې کې ټول عمر د اصلاح او تاسو معاشرې له ورکړې ده خو بل اړخ ته چې کوم دی نو ستاسو په سکرپټ کې چې کله ویډیو ختمیږي په اینډ کې تاسو د والو نه بغیر بل څه نه کوئ په هره ویډیو کې ستاسو ویډیو چې کومه دی په سوونه ویډیوګانې هغه په والو ختمیږي دا کور خو تقریبا ستاسو د 2000 نه راشورو دی او تاسو پکې تقریبا یو ویډیو هم کړی وه بالکل بس کور د پښتنو یو متل دی وی الله دې د کرنډۍ د سپېړې نه ساته نو زه د کرنډۍ سپېړې ډېر جوخ جوخوالی یم نو خدای شته اکثر په ما باندې څوک سلام واچي نو زه روان یم بله ځم رانه یو خفه شو و یاره عجیبه خبره ده وي تا باندې موږ سلام واچوي تا ډو جواب نه راکې یو ورځ مې یو ته ویلې هغه کس استاد راته وي 37 بوري سیمټ راوړه نو هغه سلام واچو نو ما ولا په جواب کې ما خو هغه سیمټ یادول ما وعلیکم زر بس رامنې شوم که نه سیمټ مې خو لیله راله اساق یې صرف راوړي جمع کړي نه زه صرف خورم سکم جي او بس لکه موږ صرف تیار خو عدنان چې کوم دی پی کې هوټل کولاو کو منیر چې کوم دی نو د رنګونو دکان کولاو کو اساق به څه کولاوي بس اساق غرق دی جی وال چې کوم دی چونکې د عدنان سے بلاس خارښتي یو تا ته معلوم دی په څه خبره وال کې دا خو زما د خپل پښتنو نه ډېره زیاته ګیله په دې خبره ده माहिर अमलियात और तावीज़ात इलामा अबू अहमद मुतवक्किल मनपसंद शादी सोतन का रोग रिश्ता तोड़ना घर वालों को राजी करना रिश्ता घर में चलकर खुद आए जादू टोना जायदाद का मसला शोहर की गैर औरतों में दिलचस्पी मियाँ बीवी की नाचाकी महबूब को ताबे कर अभी रब्ता करें +92 301 199 5000 شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخونکی او مهربان دی قدرمنو ستاسو ورور محمد کاشف یم او تاسو ګورئ جندیش نغر ټي وي راغلی یم شیرګل ته په شیرګل کې بیا ختیانو کې دا ټایم ولاړ یم اسحاق بایسه او اسحاق بای تاسو ته پته یو ټیلنټ باچا دی چې د هیڅ تعارف محتاج نه پی کې پلس او پی کې واینز چینل چلی السلام علیکم وعلیکم السلام اسحاق بای څنګه الحمدلله بالکل ټیک ټاک فټ فاټ وخت سات ښه تېرېږي الحمدلله دا ساعت خیر دی اسحاق بای یو جهان مننه چې دونه شارټ ټایم کې مراده وخت وویستو وخت مراده راکړو انټرویو دپاره یو جهان مننه ډېره مننه چې تاسو موږ له ټایم راکړو د پروګرام جوګه مو ګڼلو تھینک یو سو مچ مهرباني اسحاق بای کتونکو ته دا څرګنده کوي سوشل میډیا ته کله راځئ بسم الله الرحمن الرحیم د ټول ناور هوټور مینوالو ته سپیشل سلامونه نیکه هله احترامات سوشل میډیا ته تقریبا 2018 کې مقدمي خو او به تر دې ساعت لګي کم خیال باندې را لې چې را سوشل میډیا جوائن کو یا داسې یو یوټیوب چینل کولاو کو یا داسې سوشل میډیا ته وړاندې شو نو خیال هم سو دغه ټایم کې اصل کې سوشل میډیا ته چې مونږ قدمي خیر راغلی نو په دې سوچ باندې راغلی اصل کې مین پوینټ خبره خدا چې زمونږ شوق زما ډېر زیات شوق چې زه داسې پښتنو لپاره داسې یو کردار وکړم داسې یو کار وکړم اکثر به مې د فلمونه کتل د انډیا داسې د انګلیش او داسې نور نو ما مې ویل چې زه په سکرین باندې راشم خلک ما ویني خو چې هغه کوم زما شوق و زه کله سوشل میډیا ته رالم نو ته به خدای قنو که چې داسې ملګري داسې یاران دوستان او داسې خلکو سره ناسته پاسته وشو چې زما هغه کم سوچ او کم فکر نو هغه بالکل په داسې دغه کې کنورټ شو بدل شو چې ما فل سوچ راوړو چې زه د معاشرې عکاسي او زما د وجې نه د یو کس بلایي او زما د وجې نه د معاشرې اصلاح وشي اسحاق بای دویمه پوښتنه به دغه لرم ډېر ښه جواب هم را راکړو خو دغه تپوس هم لازمي دی چې اسحاق راغلی او واینز چینل اساس کو بیا چې کوم دی په هغې باندې کار کولو دغه ملګري راغونډول د دغه شروعات څنګه وشو اصل کې د دې چینل د پی کې ټي وي د پی کې واینز نه مخکې عثمان صاحب زما یو ښه ملګری او ښه دوست مونږه باډي بلډینګ کلب کې گیم هم یو ځای کو دی با وخت کې په خپل چینل باندې د مارکې کولې داسې عام پروګرامونه به کول نو هغې نه بعد عثمان صاحب کامران صاحب دوی چې کوم دی کلاس فلو دي یو ځای چې ته بس ویلي واینز به چالو کو نو واینز چالو کو ویډیو ماله مخې له راله
نو ما عثمان صاحب ته وایم زه داسې ګزاره حال داسې ډېر ښه خو نشم خو ګزاره حال سکرپټر هم یم سکرپټونه هم لیکم به او ایکټینګ خو لا ما ورته څه نه ویلي ما ورته هم سکرپټ بله زه در کوم ما سره ډېر ټیک ان ټیک سکرپټونه دي هغه به داسې یو سکرپټ دوه مې وله ورکړو بیا هغې کې کوم چې دوی سره یو ایکټر و هغه نه و راغلی هغې په ځای ما ایکټینګ وکړو نو هغه خلکو خوښ کړو بس هغې نه پس اوسه پورې لګیا هغه وخت کې تاسو عثمان بھائی ته په سکرپټ باندې را داخل شو بیا چې کوم نه دغه وخت کې یو کس تاسو ټیم کې نو نو د هغې نه پس تاسو ویډیو ساده کړه دغه ایکټ چې کوم نه تاسو د هغې نه پس راویستو که نه تاسو کې د مخکې همدا صلاحیت و چې یو فني کنټینټ زه کولی شم اصل کې زه ډېر سیریس انسان یم که اوس هم وی که مخکې هم وی خو چونکې چې کیمره ولګي نو بیا هر قسم هغه ایکټینګ کولی شو کوشش کوو ډېر تکړه نه یي څنګه چې نور هنرمندان دي څومره چې نور اکټران دي هغو په شان د موږ نه شو ځکه چې موږ کمزور یو خو بهرحال کله چې عثمان صاحب سره ټچ شو هغه ټایم سره دغه نو بس هغه ټایم ما ښه پرفارمنس وکړو هغې نه بعد چې کوم دی نو بس سټپ بای سټپ لګیا و خپل ایکټینګ به هم کوو د هغې نه مخکې ما ایکټینګ نه و کړی هسې داسې مطلب دی شغل مغل به هم کوو ډېر د ملګري یاران دوستان به سکول کې به داسې پروګرامونه نو هغې کې به استاد زه چې کوم دی پاسولم دوی ته څه داسې څه هاکې ماکې وکړه هغه سکول دوران کې بس هغه به هم کولې هغې نه پس همدغه سټارټ واخیستو اسحاق بچی شته دی واده کړی دی که نه دی الحمدلله واده خو نشته دی الحمدلله امید لرو انشاءالله واده مې داسې اکتوبر کې دی کور مې رانیولی دی که خیر دا کمپلیټ شو انشاءالله اکتوبر کې مې واده دی تقریبا ستاسو د 2000 نه راشورو دی او تاسو پکې تقریبا یو ویډیو هم کړی وه بالکل بس کور د پښتنو یو متل دی وی الله دې د کرنډۍ د سپېړې نه ساته نو زه د کرنډۍ سپېړې ډېر جوخ جوخوالی یم نو خدای شته اکثر په ما باندې څوک سلام واچي نو زه روان یم بله زه هم رانه یو خفه شوی و یاره عجیبه خبره ده وي تا باندې موږ سلام واچو وي تا جواب نه راکې یو ورځ مې یو ته ویل هغه کس استاد راته وي 36 بوري سیمټ راوړه نو هغه سلام واچو نو ما ولا په جواب کې ما خو هغه سیمټ یادول ما وعلیکم زر بس رامنې شوم که نه سیمټ به خو لیله راله ما وعلیکم سلام علیکم ایسار شو روټۍ موټۍ وخوره چای مې اوس کا نو بالکل هغه سریه او سیمټ نو بس چې اوده کېږم هم نو سریه او سیمټ او ماربل او دا شي نو چې پاسم هم دغه حساب اسحاق بھائی لکه سوالونه خو بلا د خدای دی که نه خو زه به ووایم چې دغه یو څو سوالونه چې یاره اسحاق د کور ذمواري یا خرچه یا چې کوم دی دغه کور چلول یا دغه کور سازول یا بزنس دا ټول د اسحاق په سر دي نه زما خو ماشاءالله 15 رونه دي زه زمانه چې کوم مشر دی نورزاده نومې دی زه د هغه سره وم اوسه پورې خو تقریبا داسې لږ ټایم وشو چې زمونږ هغه دغه شوی دی هغه حساب کتاب هم شوی بلتون نه دی شوی صرف د ځمکو موکو حساب هم شوی دی بقیا چې کوم دی نو د کور خرچه زما غرور چلی او بس زمو سره لګیا یم اسحاق صرف راوړو جمع کوي نه زه صرف خورم سکم جی او بس لکه موږ صرف تیار خو بهرحال کور چې کوم دی نو په کور باندې ټول A to Z پیسې ما خپلې ولګول عدنان چې کوم دی پی کې هوټل کولاو کو منیر چې کوم دی نو د رنګونو دکان کولاو کو اسحاق به څه کولاوي بس اسحاق غرق دی جی څنګه الحمدلله زما د 2012 نه د موبایلو کاروبار د هولسیل کار کوم ایجنسی مرا سوا مخکې به مې پرې خو ده او دا غنه اله هم زما داسې نور هم کارونه شته یو پوښتنه لرم چې لکه تاسو کوم ویډیوګانې کولې هغې کې ټول عمر د اصلاح او تاسو معاشرې له ورکړې ده خو بل اړخ ته چې کوم دی نو ستاسو په سکرپټ کې چې کله ویډیو ختمیږي په اینډ کې تاسو د والو نه بغیر بل څه نه کوئ په هره ویډیو کې ستاسو ویډیو چې کومه دی په سوونه ویډیوګانې هغه په والو ختمیږي ډېر ښکلی سوال دی وکړو اصل کې که تاسو وګورئ عموما د انګلیش په فلمونو کې یا داسې د انډین فلمونه یا پاکستانی فلمونه که تاسو د هغې سټورۍ ته وګورئ نو د هغوی سټوري یو شانتي ځینې شارټس پکې هغوی د فن دپاره د انټرټینمنټ دپاره د دغه دپاره اچولي چېرې دا څیز د دې فلم د دې مووي د دې ویډیو ښکلا راشي
اصل کې مونږ کوشش کوو چې زمونږ هر ویډیو کې میسیجي خو چونکې دا اول چې کوم دی نو دا عموما د کامران صاحب په سر دی نو عدنان صاحب صرف د دې خلکو د انټرټین لپاره دغه یو گزار نیم کوي او هغه موبایل نه دی ایت خپل لاس دی او هغه سره بیا گزار کوي. خو لکه مثال کې مونږ چې معاشرې له میسیج ورکو د میسیج په اخر کې مونږ دغه وضاحت وکړو چې زمونږ دا ویډیو په دې ټایټل باندې و په دې باندې این ته ورسېده نو کومنګ د والو په ځای باندې چرته ویډیو مثال کې مونږ راوړو ډېر وخاندو وجاړو خوشاله شو خو مزیدار خو په اخر کې بیا د وال نه مونږ بل څه نه کوو ځکه چرته دغه چینج شي نو معاشرې ته به لږ ښه میسیج ترلاسه شي. الحمدلله زمونږ کوشش هم دا دی چې په هر ټیم کې په ځان کې بدلون راولو. کافي بدلون راغلی زموږ په ویډیوګانو کې که اوس تاسو زموږ ویډیو کتلي دښمني او جایداد هغې باندې د هغې چې کوم ټاپک و هغې کې لاست کې وال بالکل نه و په هغې کې مونږ داسې یو څیز ښه طرف ته بوتلی چې مثال مونږ په ځمکه باندې یا په څه باندې چیړ چپاړ وکړو نو مونږ له نه دي پکار چې ورور په یو وینه باندې ډز وکړو هغه مونږ ډېر ښه طرف ته نو اوس کافي بدلون راغلی دی. وال چې کوم دی چونکې د عدنان صاحب لاس خارښتي او تا ته ښه معلوم دی په نه څه خبره وال کې یعنې که تاسو زما د پی کې پلس ویډیوګانې وګورئ نو په هغې کې مونږ 100% خو نه دی خو تقریبا 60% 70% مونږ دغه سیز نه سایډ ته شوي. ستاسو ټیم چې کوم دی ډېر مخ په ترقۍ باندې روان دی او مونږ پې ویاړ کوو فخر کوو چې زموږ په سیمه زموږ په علاقه باندې داسې ځوانان شته چې هغه خپل معاشرې چې کوم بد میسیج دی هغه په دې سکرین باندې راوړي. خو زه به دغلته یو خبره ایډ کړم چې تاسو دې ځای نه ولګېدئ لاهور پورې لاړئ او تاسو هلته چې کوم دی فلم راونیو او جینۍ هم د ځان سره کړو ټیک ټاک هم سازي کړی دی دا د معاشرې خلاف دي که نه زموږ د پښتنو په دغه هکله به څه ویو؟ بالکل فلم کامران صاحب چې کوم دی فلم کړی و ما ته پکې هم دغه شوي وه چې یاره ته موږ سره فلم کې کار وکړه موږ بیا فلم جوړ کړو. د فلم ټاپک و شک باندې زمونږ خلک عموما که تاسو وګورئ مونږ هر سیز باندې شک کوو په هر کس ته موږ د شک په نظر ګورو. د فلم ټاپک و د شک او کم کې چې موږ جینۍ راوستله د کامران صاحب یو خپل شوق او دا موږ ته چا چیلنج راکړو چې تاسو داسې فلم نشئ کولی هغه چیلنج موږ اکسپټ کړو. د هغې نه علاوه که تاسو وګورئ په واینس کې موږ ځان نه جینکۍ جوړې کړي دي خو فلم داسې یو څیز دی چې په هغې کې ته د هلک نه جینۍ نشي جوړولی هغه د هغه کردار سمون نه خوري. عموما چې ته یو فلم کې نو هغې دپاره به ته د فیمیل هغه انټر کېدل دا به لازمي ګڼې په وجه دی چا پکې نه راځي بیا د هغه فلم څه خوند نه نو چونکې دا د کامران صاحب خپل شوق شوق یې پوره کو. کامران صاحب خو به شوق پوره کوي او هغوی به خپل شوق ته نه ګوري ولې هغه به خپلې معاشرې ته ګوري. نن که موږ او تاسو څه یو نو دا د دغه معاشرې د وجې د هغې کتونکو د وجې نو موږ له پکار نه دي چې موږ چېرته په دغه جینۍ په ځای باندې چېرته دا فلم په بل سایډ باندې کړی ولې چې موږ وګورو زیشان دي که د ملکڼ واینز والا لالا دي مشتاق دي هغوی هم به دا فلمونه ساز کړي دي چېرته موږ ورسره یو جینۍ ونه لیده بل دغه جینۍ چې کوم دی دغه ویډیو ورسره سازه کړه رال بیا ورسره ټیک ټاک یې سازوي او په بایک ورسره ناست او دغه فلمونه او دغه قصې ټیک ټاک که تاسو ووایئ نو الحمدلله زما په ټیک ټاک کې به تاسو کتلي زما په ټول اکاونټ کې وګرځئ جینۍ به چاته نه دغه خو میثاق به ستاسو یو برخه سازیږي ستاسو د ژوند سره تړلی کامران هم دی نو چې تنقید کېږي اول به په تاسو کېږي ولې چې تاسو په هغې کې سین کامران صاحب اکاونټ دا خو زما د خپلو پښتنو نه ډېره زیاته ګیله په دې خبره ده تاسو خو ډېر زبردست سوال وکړو. زما د خپلو پښتنو نه ګیله په دې یو خبره ده چې کله یو کس لګیای هغه ډېرې د کار ویډیوګانې جوړوي ډېرې ښکلې ویډیوګانې جوړوي مونږ چېرته هم سپورټ ورنه کړو مونږ چېرته هم هغه اپریشیټ نه کړو خو که چېرې هغه په یو غلط سایډ باندې لاړ شي نو هغه ویډیو هغه مونږ بوسټ کړو حالانکه هغه ویډیو زموږ بد هم شي زموږ خوښ هم نه خو هغه ولې مونږ بوسټ کړو هغې له مونږ لایک هم ورکړو هغې سره فالوورز هم راشي. نو زه په دې سوچ باندې یم چې ته هلته کمنټ کې لیکې چې یاره کنزل لیکې او دلته ولې ویډیو واچ کړې او دوباره بیا واچ کړې بیا ولې لایک ورکړې. نو زه په دې سیز باندې د خپلو پښتنو نه ډېره زیاته ګیله کوم هغه چونکې کامران یو ویډیو وکړله هغې بوسټ شول د هغه قسې ویډیوګانې هغه نورې وکړلې په وجه د دې چې زما صحیح ویډیوګانې څوک نه ګوري او دا راله ګوري راشه دا نن سبا خو هر سړی کوشش کوي چې زه دې په هر سیز باندې بوسټ شم که هغه د ټیک ټاک په اکاونټ وي که هغه د سنیک په اکاونټ وي که په هر اکاونټ وي هغه به په دغه ترو باندې کړي بقایا چې کوم دی نو ما په هر ډګر په هر ځای باندې د خپلو ملګرو چې کوم دی مرسته کړې او هر ځای کې به مې ورته دا ریکویسټ کړی چې دا کار مه کوه دا ښه نه دی خو چونکې زما ځای کې زما
به یو ځای کې نه اورېدی کېږي یا به اورېدی شوي. اسحاق ډېر محنت وکړئ موږ اوس هم کوو ګورو د عثمان بھائی په شا باندې بلا خولې وي بلا سټرګل وي دغه ویډیو چې تاسو کوئ دغه د پښتنو ته زم دغه میسج ورکول غواړم خو ستاسو نه پس تاسو محنت وکړئ او تاسو په یوټیوب باندې ویډیو اپلوډ کړئ د یوټیوب نه تاسو له انکم کېږي د مثال کې موږ چې ویډیو سازو موږ وایو چې د دیاړۍ په شانتې یا د کاروبار په شانتې موږ په هغه ویډیو باندې محنت وکړو چې سبا دا انکم مالو وکړي او ښه پیسې مالو وګټي. ډېر خلک یې هغه تاسو محنت وکړئ ویډیو اپلوډ کړئ ویډیو چینل کې ورځ نیمه پس ورځ نه چې په ګنټه کې خلک په فیسبوک باندې اپلوډ کوي دا خلکو ته میسج څه ورکوئ او دا دې ته په کوم خیال باندې ګورئ؟ ډېر ښکلی سوال هم وکړو. عموما ما زما ویډیو کس ورکړې وه نو په هغې کې ما ورته ریکویسټ وکړم ما ملګري ګور تاسو زما دا ویډیو اپلوډ کړی په دې هم نه چې تاسو زما ویوز لکه مطلب زما پیسې خو لکه موږ ته خو پیدا کوي نو ما ورته پیدا هم یو خوا ته کا ما ورته ما ګوره په دې ما محنت کړی دی صرف د خپل پیج د خپل چینل دپاره چې دا یو پیک ته ورسي. ما زه یو مثال ته کاروبار کې هغه ماته په جواب کې یو کس ماته په کمنټ کې ویلې کنځلې مو کړې خو بهرحال اما مایند نه کړلې د هر سړي خپل یو سوچ ته زه واپسې ریپلای نه کوم د کنځلو هغه کنځلې مو کړې ماته په جواب کې دا ویلې چې تاسو چې دا ویډیو جوړوئ نو دا ته د معاشرې اصلاح کې او کته دا د پیسو دپاره کې چونکې ما د پیسو ذکر نه کړی ما هغه جواب دا ورکو ما چې زمونږ په یو جماعت کې استاد جمع ورکوي یو امام دی هغه جمع ورکوي د پیسې ولېلي خو په کار د الله کار دی لکه جمع ورکول د انسان دپاره لکه مطلب زمونږ عبادتګاه د مونږ هغې ته ځو هغه مونږ له الله سره ملاوي نو د پیسې ولې خو چونکې د هغه څه ضروریات دي هغه په هغه بنا باندې هغه مطلب 15,000 شپږ روپۍ هغه مونږ هغه امام له ورکوو په خپله خوښه چې صرف هغه مطلب مونږ له جمع راکوي مونږ ته د الله لاره ښیي مونږ ته دین ښیي هغه له خو ما دا جواب ورکو. بل ملګري پکې خبرې پکې ډېرې خبرې اترې پکې ډېرې وشولې خو دغه کسانو ته صرف دا ریکویسټ کوم بل ملګري ته مې دا ویلې وی ته چا نه پېژندلې وی ته زمونږ خلکو راواغېستې ته یو ځای ته ورسولې اوس ته خلکو ته چې زما ویډیو ما اپلوډ کوه وی ته شیرینګ باندې ما شیرینګ زما د چینل نه کوه که ما ویډیو اپلوډ که زما چینل نه او زما خپل اډې نه زما چینل شیر کا زما ویډیو شیر کا زما یوټیوب شیر کا ما دغه یو طریقه ده ما ته آیا دا کس یا ته د ملګری خو ته ته صرف یو خبره کوم ته 100 کاله محنت وکړې او 50 لک روپۍ پیدا کا دا به نه زه پټې کما دا به ځان له خپل کار راولم ته ځان له نور محنت وکړه که څنګه خبره مې غلطه ده نو هغه ته ما دا وی چې کله ته په یو سیز باندې سټرګل وکې ما 4 سال محنت وکړو 5 سال د دې دپاره چې زه دا سیز یو مقام ته ورسوم نو دا دومره محنت چې زه کوم او تا غرلی او پسینې له وکې د ځان د تا ته هېڅ فایده نشته ستا فالوورز چې لا کم راشي بل باندې مې کس سټرایک ورکړي زه په خپله سټرایک پهله زه 3 روپۍ کس له وارننګ ورکوم هغې نه بعد له بیا سټرایک ورکوم ډېرې چې دغه چې کوم دي اکاونټونه ما ختم کړه خو زه بیا هم لکه زه بیا هم دا ریکویسټ کوم چې مهرباني وکړئ پردی ویډیو دا یو پردی حق ته دا سایبر کرایم کې راځي نو داسې ویډیوګانې پردی ما اپلوډ کوئ. په تیره باندې خپل پښتنو ته شاټ غونډه کې څه میسج ورکوئ؟ پښتنو ورونو بایګانو خویندو ته به دغه یو خبره وکړم چې همیشه دپاره دا خبره زه کوم چې په خپل منځ کې مینه محبت امن بایچاره د بل خپېوال دا څیزونه پرېږدئ او یو بل سره مینه محبت کوئ د دنیا 2-3 ورځې ژوند دی ښه په خوشحالو پکار دی خپل عبادت او خپل الله چې کوم دی یادول پکار دي. ډېره مننه. او دا اسحاق بھائی چې ډېرې ګټورې او پښتنې خبرې وکړې چونکې مرکه ډېره زیاته اوږده شوله خو بلا داسې اوس هم سوالونه دي چې زما په زړه کې دي خو هغه به چېرته بیا شي چېرته چې مو ښاد خوشحاله آباد اوسئ د خپل د بل پروګرام پر خپل ورور کاشف لور کې اجازت د لوی الله په امان.